د 2021 کال د اگست 15 هغه ورځ چې د افغانستان سیاسي نقشه په 2 ساعتونو کې بدله شوه. طالبانو په بیساری چټکتیا کابل ته ځان ورساوه. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم. جمهوری نظام پای ته ورسید او ولسمشرۍ ماڼۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. ما بالعکس یک تعداد زیاد جمهوریت و حکومت افغانستان قصداً از داخل چون اهداف خود داشتن تضعیف ساختن. د طالبانو دا چټک پرمختګ نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې نړیوال هم حیرانه کړل. دا په ځانګړي ډول مهمه ده ځکه چې افغانستان اوس په یو خطرناک مهم پړاو کې دی. داسې برېښېده چې جګړه پای ته رسېدلې او د طالبانو واک به د اوږدې مودې لپاره له جدي پوځي ګواښ سره مخ نشي. خو 15 کاله وروسته د 2016 کال په اگست کې د افغانستان امنیتي انځور یو ځل بیا بدل شوی دی. مخالفو وسلوالو اوس په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد وسلوال بریدونه پیل کړي او په ځینو مواردو کې جګړه له پټو بریدونو څخه مخامخ نښتو ته اوښتې ده. په بدخشان کې د زیباک ولسوالۍ یو له مهمو بیلګو څخه دی. د آزادۍ جبهې او طالبانو ترمنځ جګړه د مرستندویو ځواکونو استول او د امنیتي پوستو د نیولو ادعاوې هغه نښې دي چې د مخالفو وسلوالو پر فعالیت د تایید خونړۍ مهر لګوي. ټولو نظامي اعضاو ته د عملیاتو د شروع امر ورکړ. بل پلو د افغانستان د پوځ د یو کمانډو په مشرۍ د بدخشان د افتل ولسوالۍ سقوط او په دغه ولایت کې د طالبانو د یو چارواکي وژل کېدل بیا د مخالفینو حضور په داسې بڼه روښانه کړي چې طالبان هم پرې سترګې نشي پټولی. په لومړي سر کې د افغانستان د خلکو غوښتنې باید ومنل شي. کله چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ومنل شي دلته یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري کار اهلي کار ته وسپارل شي بیا نړۍ هم په موږ باندې اعتبار زیاتوي. اوس د طالبانو له واکمنۍ 15 کاله تېرېږي او بیا د اګست میاشت 15 را رسېدلې خو مخالفینو یې قسم کړی چې له دې وروسته به یې آرامه خوب ته نه پرېږدي.